وعلیکم سلام. یو ورور عبدالرؤف روحاني په نامه له پاکستان نه پوښتنه کړې ده. پوښتنه د ورور داسې د یو چا خپلې ښځې ته ویلي که چا تا د پلار له کوره شی راوړ. محترمه وروره ته داسې چل وکړه دغه مسئله باندې نږدې خپلو علماو نه مشوره وغواړئ. انشاءالله د تا صورت په د یمین علی الفور کې راځي. دلته بیا طلاق نه واقع کیږي. محترم الله دې جوړ لره. ښه خبر دا ده نږدې یو مشر عالم ته ورسه نږدې نه دا خبره ورسره شریکه کړه. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې دوه رضعي ورونه وي د دوی د خورګانو نکاح څنګه ده. نو محترمه دا خو خپل منځ کې صورتونه لري. ته هغه پوښتنه وکړه چې تر تا تړاو لري. نو ګوره که داسې وي چې مثلا یو هلک راجګ سو او د یو بلې ښځې شیدې یې وخوړلې، نو که د هغه ښځې ټولې لورګانې دغه هلک ته جایز نه دي، اما د هغې ښځې چې دغه هلک ته یې شیدې ورکړي د هغه زوی ده، د هغې دا زوی بیا د دغه هلک له خویندو سره نکاح صحیح کېږي. ورور الله دې ښه لره کامیاب اوسې.